نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت کما مبارکه سلسله چې موږ شروع کړې وه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره څه د پاسه یو نیم کال مخکې هغه سلسله د رمضان او د شعبان د درس ته لاسه ودرېدلې وه او نن به انشاءالله بیا هغه مبارک درسونو ته واپس کیږو او دا د سیرت په دې سلسله کې زموږ 52م بیان یا 52م درس دی او ډېر خوند کوي چې کله انسان د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت اوري او د هغه په باره کې اوري د هغه ناسته پاسته د هغه ژوند او دا یې زده کوي د دې دپاره چې عمل پرې وکړي د دې نه خوندور مجلس بل نه او چې یو مسلمان په هغه مجلس کې وخت نشي تېرولی په کوم مجلس کې چې د هغه د پیغمبر تذکره کیږي او یا د هغه د رب تذکره پکې کیږي نو دی به بل په کوم ځای کې بیا وخت تېروي خو هغه خلک چې زړونه یې بیماران وي د کرکټ میچ ته 6 ګنټې 7 ګنټې کیني د هغې دپاره پیسې ورکوي د هغې دپاره کنځلې کوي بدې ردې وایي فرض مونځ پرېږدي مزدوري پرېږدي او یا د هغه نه چې زیات بېدینه وي چې هغه د انډیا فلمونو ته ناستي او ډرامو ته په ګنټو ګنټو 3 4 5 ګنټې د یو فلم ته ناستي او په هغې کې نه تنګېږي خو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره شروع شي او د هغې نه مخکې د الله نو طبیعت یې ګډوډ شي بور کېږي بیا او که دې ورته ووایي چې راځه دې بازار ته ځو دلته چې کوم بازار دی چکر پکې لګوو نو د هغه شپې 12 پورې د سره هم ګرځي په ګاډي کې چکر لګوو ګپ شپ دپاره کینو کیني د سره 12 پورې هم کیني خو چې کله د بیان وخت راشي او خبره راشي نو بیا د ده ګنټه بیان ته چې دی نو د ملا تیر ماتي وجه دی چې دا سړی یو خو عادت نه د دې مجالسو سره بل الله او د الله د پیغمبر سره دومره محبت نشتی چې د هغوی خبرې وله خوند ورکوي او چې د کوم انسان د خپل رب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت وي نو هغه په دې مجالسو کې په ګنټو ګنټو که ناستي نو هم نه تنګېږي او موږ به د په روژه کې د صحیح بخاري شرحه کوله بعض هغه ملګري چې موږ سره به د ماسپښین د مانځه نه واله د ماښام بانک ته نږدې وخته پورې به کېناستو دا کېناسته ډېر ګران وي ما ته پته دی خو چې کله په انسان کې دا جذبه او دا سوچ وي چې د دې هر سیکنډ به الله مله اجر راکوي نو بیا ورته دا کېناسته معمولي ښکاري او چې انسان ته دې پته نه وي او د خپل رب ورته پته نه وي او د پیغمبر نو هغه یقینا په دې مجالسو کې تنګېږي په هغه باندې 10 منټ هم ډېر زیات لګي بعضو جوماتونو کې که تاسو خیال کړی دا بعض دعات او علما د مانځه نه بعد یو 15 منټه خبره کوي په ولاړه لیدلیم دي که نه هم لیدلي نو دا ډېر پکې ګوره هغې ته هم نشي کېناستی حالانکه هغه 15 منټه 6 منټه خبره وي هغې ته نشي کېناستی
عادت نه دی د غریب دی مجالسو سره، نه دی عادت د الله او د الله د پیغمبر د خبرو سره. الله دې دا کم نعمت چې رب العالمین موږ له راکړی دی د مرګه پورې الله په موږ باندې دغه شان ساتي. او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ هم په داسې مجلس کې راولي چې د الله او د الله د پیغمبر خبره پکې روانه. موږ د سیرت درس بیانو، تقریبا موږ 4 کال د هجرۍ ته کوشي یو بس. او څه ووایم چې دا دې ملګرو ته یاد دي، که بعضو ته یاد دي، څه ووایم کومو ته چې یاد دي هغه به ډېر تکړه خلک دي. 4 کال د هجرۍ په هغې کې چې کوم واقعات راغلي، غټه واقعه په هغې کې غزوة بنو نضیر، یهودو سره چې کومه غذا شوې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی حصار کړی او بلکل. بیا د هغې نه بعد یو غزا پیښه شوې چې هغې ته غزوة بدر ویلی کېږي، الاخره یا الصغرا، دویمه غزا د بدر یا وړه غزا د بدر. وجه د هغې دا و چې د احد په غزا کې لوظ شوی چې را روان کال به بیا میلاویږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی خو هغوی ورسره نه و میلاو شوي، تفصیل هلته شوی. د هغې نه بعد بیا څنګه چې زموږ د ملګري باچا حسین ووی، موږ دغه ته رسېدلي وو غزوة دومة الجندل. دومة الجندل غزا ته موږ رسېدلي وو چې دا د ربیع الاول په میاشت کې او 5م کال د هجرۍ و، یعنې 5م کال ته موږ ننوتي وو. خو یو مسله به کې پاتې شوې وه، هغه به بیان کړو، بیا به مخکې ځو. دا خبره ما تاسو ته بیان کړې وه چې ابو سلمه رضی الله عنه په دغه ورځو کې وفات شوی. ابو سلمه پېژنئ که نه؟ ابو سلمه رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی و، بیا چې راغی بیمار او وفات شو. ټول تفصیل په خپل ځای کې شوی دی. ما تاسو ته په اولني درس کې دا خبره کړې وه، که تاسو ته یاد وي، چې ګوره د سیرت دا درسونه دا ټول په یو بل له پاسه تړلی شوي دي. کړي مې وه که نه مې وه؟ اولنی درس دا خو 52 دی که نه، اولني درس کې چې کومه خبره شوې وه دا به تا ته په آخرین درس کې هم ضرورت لري. دا سیرت ټول په یو بل له پاسه جوړ دی. اوس که تېر شوي مسلې ته نه یېري، نو بیا الله دې ستا په حال رحم وکړي، بې روانو باندې نشي پوهېدی. ځکه چې ما دلته ابو سلمه مړ شوی. اوس کله مړ شوی دی ابو سلمه؟ څنګه مړ شوی دی ابو سلمه؟ ولې مړ شوی دی ابو سلمه؟ ابو سلمه اسلام څنګه قبول کړی او دا کوم واقع کې دی بهر ته تللی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی، که دا ته یاد وي ډېره ښه ده، که ته یاد نه وي نو هم ډېره ښه ده، ځکه چې فایده هم ستا ده او نقصان هغه هم ستا دی. د خپلو مشرانو د سیرت یې زده کوي، دا زموږ مشران دي. لکه څنګه چې دا دنیا پرس ریکارډ ورته معلوم وي د دې دنیا والو، ډمانو ته ریکارډ معلوم وي د ډمانو، کرکټیانو ته ریکارډ معلوم وي د کرکټیانو، دا ورته معلوم وي چې په کوم سن کې د کرکټ شروع کړی دی او په کوم سن کې ختم کړی دی او څنګه حالات د ده څنګه، دا هر څه ورته معلوم وي. نو ما ستا دپاره بیا د افسوس مقام دی چې ما ورته خپل صحابه کرام نه پېژنو، کله وفات شوی دی، کله پیدا شوی، څه شي و څه نه وشوي موږ ته پته نشته. نو پکار دی چې موږ د خپل مشران څنګه چې هغوی خپل مشران یاد کړي، موږ خپل مشران یادو. د شوال میاشت وه او 4م کالو د هجرۍ، حالانکې موږ 5م ته رسېدلي وو، خو دا واقعه درته ذکر کومه بیا، دا شاته ده. د شوال میاشت وه او 4م کالو د هجرۍ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو د ام سلمه رضی الله عنها سره. موږ به د سیرت په منځ کې دا خبرې لکه مخکې ذکر کړي، د خدیجې سره واده څنګه وشو، د عایشې سره څنګه وشو، د سوده سره څنګه وشو، کوم ځای کې چې ځای راځي هلته به ذکر کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کال کې د ام سلمه رضی الله عنها سره واده وکړو او د هغې خپل نوم دی هند بنت ابي امیه ابن المغیره المخزومیه. دا د بنو مخزوم خاندان کې و، ډېر اوچت خاندان کې و. ده چې کله د دې عدت ختم شو که نه، خپل خاوند نه
ابو سلمه چې کله مړ شو، ابو سلمه خپل نوم موږ ذکر کړو، عبدالله ابن عبد الاسد رضی الله عنه. نو دا ابو سلمه چې کله مړ شو او عدت دی پوره کو، او دا د ام سلمه رضی الله عنها د تر زوی مو، او ډېر زیات پرې خپله ښځه مینه و، دا ښځه پرې ډېره مینه و، او د هغه نه 4 بچي شي وو، 2 هلکان او 2 جنکۍ وې، سلمه او دویم عمر او دریم زینب او 4م دره. تاسو ته ما دا واقع سرسري ذکر کړې وه، کله چې هغه وفات کېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، خبر شو چې ابو سلمه رضی الله عنه د زنکدن په حالت کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس ته راغی. چې راغی نو اوس کور کې جړاګانې وې، او ابو سلمه رضی الله عنه دغه وخت کې ساه ووتو، د سترګې کولاو پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سترګې بندې کړې او دی ووایي چې کله د انسان نه روح وځي نو دا سترګې ورته ګوري، روح بر روان یې سترګې ورته هسې ګوري. بیا دا خبره وکړه ام سلمه ته چې ما من مسلم تصیبه مصیبه، هر مسلمان ته چې مصیبت ورسي فیقول ما امره الله، او دی ووایي هغه څه چې صوت الله ویلي دي، انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها، یا الله په دې مصیبت کې مال اجر راکړه، او دا څه چې دې رانه واغستو دې په بدل کې راله د دې نه غوره راکړه، الا اخلف الله له خيرا منها، الله ولا د هغې په بدله کې غوره ورکړي. د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. دا دعا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله عنها ته وښوه، نو هغې ورته دا ووایي چې وأي المسلمین خیر من ابي سلمه، یا رسول الله نو د ابو سلمه نه غوره به څوک وي، ته ماته دا دعا وواړه چې ما له الله دې مصیبت کې اجر راکړه، خو صحیح ده، او غوره لره راکړه د هغه څه نه چې تا رانه واغستو، نو هغه ابو سلمه دی، نو ابو سلمه نه غوره څوک دی. اول بیت هاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله دا خو هغه کور دی، اولنی کور چې هجرت یې کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلي وو، نو د ابو سلمه په شان سړی به بل کوم ځای کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودې ته ووایه نو، وی ثم انی قلتها، بیا ما ووایي فاخلف الله لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله راله وی د هغه په بدل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړو. دا ډېره فایدهمنه دعا ده، یاد یې کوي. او دا مصیبت ګوره یوازې مرګ ته نه وایي، مصیبت مرګ ته نه وایي، هر مصیبت چې په هغې کې کله ته دا دعا ووایې، اوس یو سړی دی تاوان یې وشو په تجارت کې، یا ګاډی یې وجنګېدو، او ده ووایي انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها، یا الله اجر راکه او د دې نه غوره راکه، الله ورله د هغې نه غوره ورکړي. وګوره ابو سلمه صحیح خبره ده چې د هغې دپاره خو ابو سلمه غوره انسان و، او د هغې خو دې ته سوچ هم نه دی چې لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راشي، بلکې هغه د هغې خاوند و، دا خو هغې ته د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب او د عثمان بن عفان نم زیات خوږ، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. ځکه امام طحاوي رحمه الله دا روایت راوړی د عمر ابن ابي سلمه نه. عمر ابن ابي سلمه څوک دی؟ سوچ پکې وکړئ، ابو سلمه رضی الله عنه زوی دی که نه؟ دی وی کله چې زما د مور عدت ختم شو، ارسل الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم فخطبها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خلک راولېږل، سوال جواب یې ولېږل چې زه تا غواړم. فقالت مرحبا برسول الله، نو هغې وویې مونږ هرکلی وایو، په خیر وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، خو دا ده چې ان فی خلالا ثلاثه، په ما کې 3 خبرې دي. دا د مسلمانانو شان دی چې د رښتې په وخت کې خبره صفا خبره کوي. زمونږ هغه چې رښتې تړي اکثر نو دا نه وایي چې جنۍ کې څه بیماري ده، په هلک کې څه بیماري ده، وروسته جاخه جوړه شي. په ما کې وایي 3 خبرې دي. هغه ورته یې څه وایي؟ انا امرأة شدیدة الغیره، په ما کې غیرت ډېر دی، او د بن په مسله کې یعنې زه غوسه کېږم هم او غیرت رالم ډېر راځي، نو ځان کنټرول راته بیا ګران دي، ځکه چې ستا خو نورې بیبیانې هم شتي،
دویمه دا دی چې وانا امرأة مصبیه اما څلور بچي دي ولی او دریمه خبره دا دی چې وانا امرأة لیس من اولیاء احد شاهدا یزوجني زما په اولیاو کې څوک اوس نشتي چې د هغه زما نکاح تا سره وکړي د دې نه دا مسله ثابته شي چې زنانه خپله نکاح په خپله نشي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر ورسېد نو هغه ورته بیا دا ووی اما ما ذکرت من غیرتك هر چې ته د غیرت ته خبره کوې نو فإني أدعو الله أن يذهبها عنك زه به الله ته سوال وکړم یو ختم به یې کړي ای حل خو راووتو واما ما ذکرت من صبیتك هر چې ته ماشومانان وې نو فإن الله تعالى سيكفيهم الله به د هغوی خیال کوي او هر چې دا خبره ده چې ستا په خپلوانو کې څوک نشتی نو دا خبره مې یاده ساته چې ستا په خپلوانو کې که څوک دی او که نه دی خو په دې څوک خفه نه دی چې ستا واده زما سره وشي هر یو خوشحاله دي نو هغې بیا خپل زوی ته ووایي بیا اختلاف دی د بعضو روایتونو د لاسه چې دا نکاح ولا په دغه ټیم کې عمر و که سلمه و خو مشهور دی چې سلمه رضی الله عنه هغه پکې و بل روایت کې داسې راځي چې امام ابن حبان رحمه الله روایت راوړی وی ام سلمه رضی الله عنها پخپله ووی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی زه یې غوښتمه وی ما ورته وی چې مثلي لا ينکح زما په شان زنانه سره څوک نکاح نه کوي ولې اما انا فلا ولد فی زما بچی نه کیږي وانا غیور ذات عیال یو خو رابکې غیرت ډېر دی بل دا چې بچي مې دي یعنې دا بچي چې زما نه کیږي مطلب چې عمر مې زیات دی درې مسلې دي دې کې هم درې ذکر شو دا پکې زیاتي شو چې عمر مې زیات دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نو بیا واوره انا اکبر منک نو زما عمر خو ستا دی نه زیات دی نه خو لږ عمر تا دی یو بل سره واما الغیره فیذهبها الله هر چې غیرت ته وي الله به ختم کړي الله به دله صبر درکړي واما العيال فإلى الله وإلى رسوله هر چې ستا د بچي دي الله به یې ساتي او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساتي نو زه به یې ساتم که دې کې څه کومه غټه خبره فتزوجها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره نکاح وکړو بیا چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی د شپې ننوتو چې زه ورسره میلاو شم نو هغې چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو نه خپله لور به یې راواغسته زینب نه په خپله غېږ کې به یې واچول او پۍ به یې ورکول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر حیاناک انسان و ډېر حیاناک انسان دومره حیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله حدیث کې راځي صحابه کرام وایي چې دومره به پیغلې جنۍ نه کوله او چې څومره انسان کې حیا وي نو دومره دی دینداره او دومره دی عزتمني دومره قدرمني نه بس هغه به لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاړ بیا عمار بن یاسر رضی الله عنه هغه په دې قصه باندې پوه شو او دا د عمار بن یاسر د ام سلمه رور دی د مور د طرف نه فدخل عليها غراغ فانتشطها من حجرها دا غير غير رباس ويدعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ريد الأجري ذلك دي دراسة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنکڑے اگر ایشی دروازی پروجی کمرے کیوں گوری جدا تاثرت بیا واپس ناغیت واغستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چراغ وی کتو جنی و سر نشتی نو فبنا بی اہلی نو بیلار ناغی سر میلاو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغیت دا خبرم کڑیوا باغ شپبانی وإن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي کتغواړي زه به تا سره وشپې تېرې کړم خو دا دی چې بیا به نور ټولو سره وشپې تېروم حدیث کې خو دا دی چې کله یو انسان پیغله جنۍ واده کړي چې هغه واده شوي نه وي مخکې نو د هغې سره به
اوه شپې تېروي او چې څوک کونډه واده کړي نو هغې سره به څو شپې تېروي دې تاسو نه یې خبر کړی څه نه م دی کړی دویم واده والا به کیس نشتي 3 شپې چې کومه پېغلې هغې سره به 2 شپې تېروي ځکه جنۍ ده حق ډېر او دا بله کونډه چې ده نو دې سره به 3 شپې تېروي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته 3 شپې ورسره تېرې کړې اول بیا ورته وویې ما ته څه مشکل نشته زه به درسره وتېرې کړم خو بیا به یې نورو سره وتېرول غواړي عدل او انصاف دغې ته ام سلمه رضی الله عنها ډېره ښایسته زنانه وه الله وله ډېر اوچت عقل ورکړی او ډېر ښایست یې وله ورکړی او د حدیبیه په ورځ انشاءالله را به شي صلح حدیبیه تذکره چې کله کوو تفصیلا به دلته بیان کړو صحابه کرام غوسه و او خفه و چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره معاهده وکړه او موږ عمره ونه کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو وایي دا ویښته لرې کوي او څاروي چې کوم راوستي د هغه څه کوي حلال کوي او خفه بس غلي ناست وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم خفه و چې ګوره ما خبره وکړه دا ام سلمه رضی الله عنها راغله یا رسول الله څه مشکل له هغه ورته داسې خبره یا رسول الله ته وځه بهر ته نه یې راوواړه چې ستا دا ویښته لري کې خپل څاروي حلال کړه ته ګوره چې دوی حلالوي که نه حلالوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو نه یې راووتو خپل ویښته یې لرې کړو څاروي حلال کړو صحابه کرامو ټولو شروع وکړه ډېره اوچته زنانه وه ډېر جوړ جوړ تپوسونه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کول عایشه رضی الله عنها وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام سلمه سره واده وکړو حزنت حزنا شدیدا لما ذکروا لنا من جمالها ډېره سخته خفه وم به غم کوم ځکه چې خلکو د هغې د ښایست ډېر صفت کوم او خو بن نه مني که هر څنګه یي خو چې بیا ښایسته یي او مشهوره یي بیا ورته مشکل ډېر وي وی بیا چې کله کور ته راغله نو زما کوشش دا و چې زه دا وینم وی چې پسې ورغلم فرأیتها والله په خپله وی په الله مې د قسمي اضعاف ما وصفت لي من الحسن والجمال خلقو څه صفت کړی و د هغه خو دغه صفت نه ډېره زیاته ووی ډېره ښایسته زنانه وه ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر خیال ساتو امام طحاوي رحمه الله روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله عنها سره و بعضې روایتونو کې راځي د خپلو ملګرو سره و نو دې وله خوراک ولېږو دا ورځ د عایشې وه نو دې څه خاص خوراک پوه کړو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راولېږو نو عایشه رضی الله عنها هغه لوښی راواغېستو ځمکې له یې راواچو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه لوښی راټولو دی وی غارت امکم مور ستاسو نن غوسه ده وایي هلته ملګري ورسره ناست وو هغه هم کړس واورېد چې څه قیصه ده نو ملګرو ته یې بیا دا وویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې خو د مؤمنانو میندې دي نو هغو ته یې وویل مور مو غوسه ده وایي هغې یې لوښی مات کړو او یا کوم غلام چې وله لوښی راوړی هغه ته هم دا خبره وکړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله عنها لوښی راواغېستو هغه یې ورکړو ام سلمه ته یې ولېږو او د هغې هغه مات چې کوم و هغه پاتې شو د عایشه رضی الله عنها سره ام سلمه رضی الله عنها الله وله ډېر زیات عمر ورکړی ډېر اوږد عمر وله ورکړی او ځکه دا فایده یې ده ساتي ناشنا فایده که څوک د نه تپوس وکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې اخرنۍ زنانه کومه وفات شوې ده نو هغه ام سلمه رضی الله عنها ام سلمه د اخرنۍ زنانه دی چې وفات شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې عمر یې زیات و خو چې کله ورته دغه خبر راورسېدو د حسین رضی الله عنه د شهادت به د هغې سره ډېره بیماره شو تر دې بعد سیرتونو کې راځي وي غشي علیها بېهوشه شو او فوجمت لذلك بس د هغې نه بعد بیا چا سره خبرې نه کولې چې غلي به ناسته وه نو یو څو ورځې ژوند یې تېر کړی ده بیا وفات شو کم ټیم کې چې وفات کېده نو لس کم 100 کاله عمر و 90 سال او په 1 هجري کې یا 2 هجري کې وفات شوې ده د یزید ابن معاویه رحمه الله په خلافت کې دا مختصر اشاره وکړه ما د اصل کې دا واقعه د دومة الجندل د واقعې نه مخکې ده ما ورته اشاره وکړه دلته بله یو واقعه راپېښه شوې وه په هغه ورځو کې
پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړو د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره. دا مې ناشنا واقعه وه. زینب بنت جحش ابن رئاب الاسدیه د ډېر اوچت خاندان کې وه، او دا د هغه انسان خور وه چې د احد په غزا کې مشرکانو د هغه نه غوږونه پرې کړي وو، پوزه یې ترې پرې کړې وه، شونډې یې ترې پرې کړې وې، خېټه یې ورته شلولې وه. عبدالله بن جحش رضی الله عنه دا د هغه خور وه، او د دوی مور امیمه بنت عبدالمطلب دا د رسول صلی الله علیه وسلم ترور وه، د پلار خورې وه. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترور لور ده، نو اوچته زنانه وه، ډېره اوچته زنانه وه، او ډېر پخوا اسلام قبول کړی و، دا نه چې وروسته یې قبول کړی، او هجرت یې کړی و مدینې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کړی دی، خو د زید رضی الله عنه د طلاق ورکولو نه وروسته. زید ابن حارثه رضی الله عنه په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت مین و، دومره بې مین و چې بیا دا مشهوره شوه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی دی. نو ده ته چا زید ابن حارثه نه وي، ده ته به وي زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم. او په خپل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا خبره کوي په صحیحینو کې دا حدیث دی، وایي ما كنا ندعو زید ابن حارثه الا زید ابن محمد، موږ به زید ابن حارثه ته چې اواز کوو زید ابن محمد به موږ وي، حتی نزل فی القرآن، تر دې چې قرآن کې ایتونه نازل شو بیا به ورته موږ نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زینب بنت جحش رضی الله عنها وغوښته د زید ابن حارثه دپاره، زید ابن حارثه خو کمزوری انسان و، نو د هغې دا ګمان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څه ما د خپل ځان دپاره غواړي. سخته خوشحاله شو. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل نه نه د زید ابن حارثه دپاره، وی فاستنکفت منه، شاته شو د خپلې خبرې نه، او دی وی انا خیر منه حسبا، یا رسول الله زما نسب او د هغه نسب ځمکه او اسمان فرق دی. دغه روایت کې راځي چې وکانت امرأة، عبدالله ابن عباس وی وکانت امرأة فيها حده، ډېر زر به غوسه کېده، سخته به غوسه کېده او ډېر زر به غوسه کېده، چې څنګه ورته دا پته ولګي چې زید ابن حارثه دپاره یا رسول الله وي کوم ځای کې هغه او کوم ځای کې زه. الله آیت نازل کو په سورة الاحزاب کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله نشتي يوم مؤمن او یو مؤمن ښځې لره دا اختیار چې الله او د الله رسول یې فیصله وکړي او دی به بیا خپل اختیار استعمالوي، او چا چې ونه منله خبره الله او د الله د رسول، نو دی ګمراه شو، په ښکاره ګمراهۍ کې دی. راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله قد رضیته لی منکحا، یا رسول الله تاسو پرې راضي یې، ته څه وایې چې صحیح دی دا واده؟ هغه ورته نعم. وإذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي يا رسول الله. بس سيد بستا خبر زه نه رد کومه، زه تیار یم چې ده سره واده وکړم. واده کال تېر شو خو مزه یې نه وه، واده وشو خو مزه یې نه وه، ځکه دا فایده یې ده ساتئ چې واده کې کوشش دا پکار وي چې هلک او جنۍ یو بل ته نږدې، مال، نسب، قوم، ښایست، بیا وروسته ترې مشکلات جوړېږي. او خصوصا د سړی چې زورور وي داسې غټه خبره نه، خو چې دا ښځه زوروره شي دا بیا په نوڼۍ ورته دا خبره ږدي، زه نه کې تاسو پلاني قوم ته وګوره، غم خادۍ ته مو وګوره،
خو زما هغه پلار دی الله داسې داسې کړي او زما هغه ماما او هغه تره چې زه تاسو له درکړم او بس هغه غریب څه نه شي کولی څه نه شي ځکه دا قوم زورور دی که یو شکایت یې هلته وکړو دا جنې ته بوځي او دا ټول قوم یې بیا نه شي راوستی بس دغه کې ژوند تېرېږي د بچو په مخ کې ورته هم دا خبرې کوي بچي هم بیا دې پلار ته داسې په دروند نظر نه ګوري ورته پته ولګي چې بیبي صاحبه پې زوروره ده او د یو نیم شوق نه 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 په اوچت خاندان کې کوم ښه په درنو خلکو کې کوم وروسته ورته مشکل جوړ شي یا دومره مالداره کورنۍ کې واده وکړي چې د هغوی جنکو د سره کار نه یې کړی او د ده په کور کې زنانه غوشان هم تپي بیا ورسره ګزاره کولی شي نه کېږي ګزاره انسان له پکار چې خپلو حالاتو ته ګوري ده خو دا سوچي چې دا مالداره جنۍ به راولم یو کیدای شي دې د پلار د کور نه ماته هم پیسې را روانې شي لالچ دی که نه هغه لالچ یې ښځې ته ورسي هغه جنۍ خو بیا هغه شان کار نه شي کولی خو عادت شوي دا شان کله ډېره ښایسته جنۍ وګوري او دی په خپله غریب په بد حالي دا خبر ورته هم بیا چې هغه دینداره نه وي ورته اورئ لایق نه وي خو بس چې له کوم ځای نه ګوره راپېښ شو او یا چې بچي بدرنګه پیدا شي د پلار په شان دا زنانې چې دینداره نه وي دا پکې شرط دی نو دا زنانه بیا داسې د مجلسونو کې دا وي هغه پلار دې تللی دی چې را ګډ وډ دی دی هغه ته تللی ځای په ځای وشرمئ چې سړی له د ښځې نه ډېر ښایسته یا نسب کې زوروري او مال کې نو دې سره ښځه ژوند تېرولی شي خو چې ښځه زوروری نو بیا ژوند ګران وي نو د دوی دا کال تقریبا تیر شو خو مزه یې نه وه زید رضیان به وخت په وخت په رسول صم پسې راتو وی یا رسول الله ژبه یې ډېره تیزه ده وی او ته یې ولي وي په مخه راته وایي چې تاسو نه موږ اوچت یو او داسې او دا ماته ته کله غاړه ایښه دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل نو په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې او سنن ترمذي کې مشته انس بن مالک رضی الله عنه وی جاء زید بن حارثه یشکو زید بن حارثه راغی شکایت یې کوي فهم بطلاقها بس اراده کړې چې دې بل له طلاق ورکومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړه نو هغه ورته وویل اتق الله وامسك عليك زوجك الله نه ویرېږه دا ښځه دې ځان سره وساتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زید ته دغه مشورې ورکولې ویې ساته ویې ساته خو رب العالمین د عرش ولا اراده خو بله وه که نه اب یو رواج ختمو اب د جاهلیت یو خبره ختموله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ورته وحی وکړه وی ته دې زید ته ووایه چې طلاق یې کړه او بیا به ورسره ته نکاح کې دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ډېره ګرانه وه یو خو قسمه قسم بهتانونه په هغه باندې هسې هم د دین دشمنان لګوي نو هغه په دې یره کوي چې خلک به بیا سبا له وایي چې تزوج امرأة ابنه د خپل ته وګوره د زوی د ښځې سره واده وکړو نو د انګور سره د اوسه پورې چا واده کړی خو الله ورته ویلي دي چې ته ووایه چې طلاق یې کړي دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راښکوده الله ایتونه نازل کړو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کله چې تا وی هغه انسان ته چې الله پې نعمت کړی دی او تا پې هم ډېر احسان کړی دی سبحان الله الله خو په احسان دا کړی دی چې زید بن حارثه مسلمان کړی دی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې پاتې کېږي دې نه بل غټ اوچت نعمت کم وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا ښه کړي دي چې دی آزاد کړی دی او بیا یې د ځان سره ساتلی دی او د زوی هغه مرتبه یې وله ورکړې ده وی کله چې تا هغه ته وي الله وایي امسک علیک زوجک واتق الله پیغمبر وایي ما خو اورېدلي که چا نه اورېدلي ما خو اورېدلي و تا چې ورته ویې د الله نه ویرېږه او ښځه دې ساته ځان سره وتخفي في نفسك خبره دې پټوله وي دې نه راښکاره کوله کمه ما الله مبدي
هغه چې هغه خو الله راښکاره کوله خو پټېدنه په یو حال کې وتخشى الناس یره دې وجه خلک به وایي چې د زوی د لور سره یې واده وکړو والله احق ان تخشى الله یره مخې ته ساته دا خبرې پرېږده په صحیح بخاري کې دا حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه وی لو كان رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتما شیئا لکتم هذه الايه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د قرآن نه څه پټولی نه یې بیانولی لیکن دا آیت به پټ کړی و او دې نه دا فایده م راووته که د قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې مشرکانو یې پخپله لیکلی که پخپله لیکلی نو ځان ته به کې دا خبره کوله ځان ته به یې څنګه دا خبره کوله بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته یې طلاق یې کړه چې طلاق یې کړه او عدت ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه ته وویل وی لاړ شه او فذکرها علی زما تذکره ورته وکړه وی زه پسې لاړم نه وهي تخمر عجینها هغې وړه غېږل په هغه ټیم کې فلما رأيتها عظمت في صدري وی چې مې ولیدې بیا ورسره هغه زاړه یادونه یې راتازه شو ډېره غټه راته ښکاره شوه او ډېره ښه راته ښکاره شوه خو ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ما هو تنيشو كتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم تذكرة کړې فوليتها ظهري بس ما ته شا کړم وی ما ته چې یا زینب ابشری زینب مشوره دیسې خبره در کومه چې ستا لپاره به زیری دی ارسلني رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی ته یادولی هغه ورته وایي زه د هغه وخته پورې څه نشم کولی چې څو پورې مې د خپل رب سره مشوره نه وي کړې اوس په کوم ځای کې چې به یې لمونځ کوه هلته ودرېده اوږد لمونځ یې وکړو دعاګانې وغوښتې الله ایتونه نازل کړو فلما قضى زيد منها وطرا کله چې زید رضی الله عنه خپل حاجت د هغې نه پوره کړو او طلاق یې کړه او عدت تېر شو الله څه وایي زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج د دې دا واده موږ تا سره وکړو دې خو الله ته سوال وکړو چې یا الله یعنې څه وکړمه الله ورته وایي ته د څه تپوس کوې واده ما کړی دی په اسمانونو کې نکاح تړلی شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څنګه د آیتونه رالو بغیر د اجازت نه کور ته راننوت ځکه چې نکاح خو شوی ده او رب العالمین کړی ده بیا به زینب رضی الله عنها دا فخر هم کو د نورو بیبیانو په مخ کې به دا ویوي زوجکن اهالیکن تاسو خو ستاسو پلارانو او مشرانو واده کړي وزوجني الله تعالی من فوق 7 سماوات او الله زه د 7 اسمانونو بره زما نکاح تړلی دا حدیث په صحیح بخاري کې ده امام احمد بن حنبل رحمه الله هم راوړی او دا دلیل دی په دې باندې هم ګورې چې الله بره دی بهر ځای کې نه دی ګورې ښه زوجني الله تعالی من فوق 7 سماوات بعض کتابونو کې منګړت قصې راځي بې سنده پای کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زید بن حارثه واده د دغه سره وکړو د زینب سره نو چې زینب یې ولید نو په زړه کې د هغې سره محبت پیدا شو وی دغه خبره و چې هغه پټه کړې و الله ورته وویي تا چې پټه کړې ده وي یا پټه کړې تا دا و چې ته پې مینې هوی نه ولیاذ بالله دا خبرې د نبوت د شان سره مناسب نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه یو جنۍ واده کړي او هلک ته او بیا واده شوي ښځې ته د هغه په زړه کې ولیاذ بالله څه راځي حاشا وکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه پاک دی او بعضو کتابونو کې دا داسې راځي بعضو روایتونو کې خو د دې اسانید ټول کمزوري دي بعض منقطع دي او بعض سخت کمزوري دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره ملاو شو نو بیا ولیمه وکړه او دا د ټولو نه اوچته ولیمه وه وی ولیمه وکړه بخبز ولحم غوښه وه او څه وه ډوډۍ وه او دې نه ښه خوراک تاسو ته معلوم دی د غوښې او ډوډۍ نه بره اوچت خوراک شتي نه
ځکه امام مسلم رحمه الله روایت راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه وی ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې بیبي په واده کې داسې اوچته ولیمه نه ده کړې لکه څنګه چې د زینب رضی الله عنها په واده کې کړې. لکه بل روایت کې راځي انس بن مالک وایي فاشبع الناس خبزا ولحما، دا خلک یې په دې غوښه او په دې ډوډۍ سم ماړه کړو. یو روایت کې داسې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ولېږلم چې د خلکو له دعوت ورکوه دعوت. وی دا خلق برانوتو او خوراک به کو تلو برانوتو وړي وړي کوټې خوراک به کو به بتلو خوراک به کو. فدعوت حتى ما اجد احدا ادعو نبيره سك نفكري دي دعوت ولا ورک دا چې غټه ولیمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله واده وکړو او د خپلې بیبي سره ملاو شو نو فصنعت امي ام سليم حيسا، زما مور ام سليم رضی الله عنها هغې داسې حیث یو خوراکو تقریبا داسې وایي چې د حلوا ته نږدې په دې کې کجوره استعمالېږي غوړي پکې استعمالېږي مزدار غوندې کې حلوا یې پخه کړه. فجعلته في تور په یو لوښي کې واچوله او ما ته وایي چې یا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ویسه ورته ووایه بعثت بهذا الیک امي وهي تقرئك السلام، زما مور د واده په دې خوشحالۍ کې تاله دا رالېږلې ده او تا ته سلام ووایي. دا به ورته ووایې او دا به ورته ووایې ان هذا لك منا قلیل یا رسول الله، دا ډېر لږ څه دي خو په دغه وخت کې موږ ستاسو لپاره دا تیار کړو. وایي ما هغه لوښی ویوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو ما ورته چې ان امي تقرئك السلام، یا رسول الله زما مور سلام وایي په تاسو باندې. او وایي چې ان هذا لك منا قلیل یا رسول الله، دا ډېر لږ څه دي چې موږ رالېږلي دي. وایي ما ته وایي چې ضعه کېده، دا خو کریم دی او سخاوت چې زده کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې ته چې نه تللی والله که یې زده کړي. دا هغه کریم انسان دی دی یوازې څه نه خوري. یو نیم ته چې ډوډۍ کېږي کنې دروازې ته ګوري څوک راننوځي خو نه چې حملې پې ووایي په څو نوڼو کې پلیټ ټول صفا کړي یا په دیره کې د کمرې ور به ځان پسې ټاله کړي. دا لا پرېږده دیره خو ځان ډیوالان دي اگر که دا بیا هم سپک کار دی. په کور کې ښځه او بچي به یي دی به ځان له دننه کمره کې راشي ډوډۍ به خوري چې دا واړه لرکه واړه خپل واړه لکه یولسو ښځو چې د خپلو بیبیانو تذکره کوله خپلو خاوندانو عایشه رضی الله عنها په مخکې هغې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه یوې پکې وي زما خاوند او تاسو ته وي څه پته زما خاوند څوک چې ډوډۍ خوري پلیټ صفا کوي او چې اوبه څکي نو قطره پکې نه پرېږدي په ګیلاس کې او چې ویده شي یو کمبل ټول د ځان نه تاو کړي. دغه کمزوری خاوند دی او بخیل خاوند وره دروند سړی کم یې وي دی په دې خوشحالېږي چې زما بچي وخوري اگر که زه وږی یم ښځې ته وایي ته خوره کړه تاسو مخکې وخورئ زه مو وړم کله څه کله څه باندې خو چې دوی ماړه شي او دا یو نیم. نو اوس دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی څنګه به دی دا حلوا دا به دی یوازې خوري کېده انس دغه ځای کېده او یو کار وکړه. هغوی رسول الله څه وکړه وی اذهب لاړ شه فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته. خبره بیا په دې اخره کې ډېره اوږده کړه. پلاني ته به ووایې پلاني ته پلاني کې خو دا اوچت اوچت دي د ابوبکر صدیق عمر بن خطاب ټول راوړه او په لارې چې د څوک ملاو شو ټول راوړه. داسې زړه به تاسو کوم ځای کې پیدا کړي په لاره کې چې څوک وجو راوړه وسمى رجالنا وایي د نورو نومونه یې راته ووایي وی لاړم به د چا هغه نومونه چې راته ویلو خو مې اول وکتو ومن لقیتو چا سره چې ملاوېدم ما ورته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې راشي. انس بن مالک وایي د غوږ کې دی او دا لږه غونته کې حلوا وه وی فکانو زهاء 300 کسان راغلي وی
وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا انس هات التور، انس هغه لوښی راواله. وی ما هغه لوښی راواغستو، ټول دننه رالو حتی امتلأت الصفة والحجرة. مسجد نبوي کې چې هغه صوفیا کوم ځای و هغه هم ټول ډک شو، او څه خو اصحاب صوفه والا خو پکې دي او دا بهر نه نور رالو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته ووایي چې دوی ته وایي چې لس لس کسانو ته کښېنئ، لس لس. وليأكل كل إنسان مما يليه، چې کوم مخې ته وي هغه دې خوري نو. وی بس اولیږي او لس لس به راتلو، خوراک به کوو، بیا به وی چې کله ټولو ختمه کړه، وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا انس ارفع، انس دا لوښی اوچت کړه. وی څه ځه وی ما چې اوچت کو فما ادري حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت. اوس دا راته پته نشتي چې مور چې راله راکلې وه هغه ډېره وه که دا چې مې اوچته کړه دا ډېره وه. دا معجزه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هغه حلوه په هغه ځای پاتې شو. ما ته وایي چې انس و دا لوښی دې کور ته وړه ځه. دا یو ناشنا واقع دغه ولیمې په دې وخت کې راغلې وه. یو بله واقعه دا چې کله صحابه کرامو خوراک وکړو، دا ښایسته خوراک او دا غټه ولیمه او بیا پسې دا خوږې خوږې حلواګانې او بیا کور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بس هغه هم ډډې ولګولې، ډډې ولګولې او ګپ شپې شروع کړو، خبرې اترې شروع کړې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس نه به چا زړه وشي او بیا د خوشحالۍ موقع ده. نو فطعموا انس بن مالک، ټول خوراک وکړو، ثم جلسوا يتحدثون، خبرې شروع کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اشارات وکړو خو دوی پوه نه شو. و دننه ناوې جنۍ په انتظار ناسته ده او دوی دلته ډډې لګولې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دننه کور ته هم ورغی، عائشة رضی الله عنها پسې ورغی، سلام یې په واچو. هغوی ته وعلیکم السلام وی، بیا ورته وی کیف وجدت اهلک، وی څنګه ښځې سره دې ملاو شوې که؟ بارک الله لك، الله دې ستا په دې رشته کې برکت واچي. فتقرر رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو هغه نورو کوټو ځکه او څه جواب یې ورنه کړو، کوم ځای کې زه میلاوېدی شم، بار خو مېلمانه ناست. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياة، نسمع ډېر حیاناک انسان. هغه کله چاته ویلی شو چې تاسو پاسئ. نو بیا چې کله اخره کې هغه ټول پاسېدو ولاړو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو او پردې راواچول. انس بن مالک وایي چې هغه زما او د هغه په منځ کې شو، بیا الله د حجاب هغه ایتونه نازل کړو د پردې. هغه دې ټیم کې د حجاب د ایتونه نازل شوي، دا واقع ده. الله ایتونه نازل کړو، رب العالمین په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر مین دي. نو دی ورته ووایي په سورة الاحزاب کې يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، اے ایمان والو من نوزی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورونو ته بغیر د اجازت، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، مگر دا که چېرته دعوت ته درکړي چې راشئ خوراک له نو بیا ځئ. خو بیا هم یو خبره یاد ساتئ، ګورئ غیر ناظرین إناه، دا نه چې تاسو وختي تلي او پخلي په انتظار ناستئ، تنګوي به نه. د یو نیم مېلمه ته د شپې 9 بجې دعوت ورکړي، هغه د 4 نه کور کې ډډه لګولي، اړق ته دې هم نه پرېږدي. ته به ورته وايې ماسپښین ډوډۍ به وخورو، هغه سهار 8 بجې راغلی، تنګ شي ورسره سړی. نو الله ګوره صحابه کرامو ته دا خبره کوي، دومره مین دی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وایي که ځئ اجازت نه بغیر به نه ځئ، چې اجازت میلاو شو لاړ شئ، خو ډوډۍ ته نږدې لاړ شئ، وختي نه مه ځئ. بیا دا اوس هم یاده ساتئ وي ولكن اذا دعيتم فادخلوا، کم د خوراک ټیم ورننوځئ. فإذا طعمتم فانتشروا، او چې څنګه خوراک وکړئ بیا ځئ کورونو ته.
ولا مستأنسين لحديث. دا خبر اترو شوق مکوي بیا تاسو ناس دې خبرې شروع کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجز ناس ته خو ویلې نشي. بے حیا انسان خو ویلی شي خو دا خو حیاناک دی کنه. بے حیا انسان د کور د دروازې کې راته ګیر لګوي طبیعت مې ښه نه وي. داسې پکې شتي دانې شتي داسې او یا به کور کې ناستې ته به دروازې سره ولاړې دی به ماشوم راډي ورته وایي چې نشتي یا په ټلیفون به هغه دروغ وویلي. خو حیاناک انسان خو دا نشي کولی. هغه مېلمه دی او څه به ورته وایو. الله څه وایي إن ذلكم كان يؤذي النبي. دا ګوره ستاسو دا کار چې دی زما د پیغمبر تنګوي. دومره مینو الله سبحانه وتعالی په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډې م لګولي ناس خو زما پیغمبر م تنګ کړی. ښه نو ویي ولې نه هغه فیستحیي منکم او ستاسو نه حیا کوي. والله لا يستحيي من الحق. او الله خو حیا نه کوي په حق بیانولو کې بیانوي. بیا د حجاب خبره الله وکړه د پردې. وإذا سألتموهن متاعا. او کله چې تاسو د پیغمبر د بیبیانو نه څه غواړئ یا څه سوال ترې کوئ فاسألوهن من وراء حجاب. نو پردې نه اخوی کوئ. پرده لازم شو. دې ځای کې پرده څه شوه لازم شو. دې نه مخکې پرده نه وه لازم. دې ځای کې بیا په دې ایتونو سره الله پرده لازم لازم یا الله ولي وذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. دا د صحابه کرامو د زړونو دپاره هم ښه ده او ستاسو دپاره هم ښه ده. دې بعضو ته چې کله د پردې خبره وکړي که نه زموږ زړونه وي پاک دي. دا د عربو زړونه دي چې یو بل ته څښا دي. و دې ځای کې وګوره زنانه څوک دي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د ځمکې به د مخ باندې دونه پاکې ښځې شتي نشتي. د بل طرف ته څوک دي؟ صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان هغه د ځمکې به د مخ باندې الله دوی ته ووایي چې منځ کې پرده یې ګورئ. ولې دوی زړونه څښه اوس نه دا خو یو حکم دی. دا خو شریعت دی. ستا زړه به هم پاکي د زنانه به هم پاکي. بیا به هم پرده بیا به هم د الله د پولو او د شریعت د حدودو به خیال ساتلی کېږي. عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې خبرې ډېر ارمان کړی و. د څه شي د دې پردې چې دا چې د الله لازم کړی سخت ارمان به د دې کو. سبحان الله یو هغه الله اقا شان کړه. حدیث کې راځي که نه په صحیحینو کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانې به د شپې وتې د قضای حاجت دپاره اذا تبرزنه الى المناصع. مناصع دي چې کولا او فضا د قضای حاجت دپاره به د زنانه د شپې وتې په هغه وخت کې. نو عمر بن خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله حجب نساءک. یا رسول الله په دوی له پرده لازم کړه. رسول الله ته څنګه لازم کړه خپل حاجت دپاره. نو یو ورځ سوده رضی الله عنها راووته د شپې او ډېره غټه ښځه وه د بدن نه ډېره دنګه زنانه وه. نو عمر بن خطاب ورته آواز وکړو الا قد عرفناک یا سوده. موږ ته پته لګېدی ته سوده یې. دا خبره دې لپاره وکړه که الله دې د لاسه ایتونه نازل او تنګوله خو یې نه حاشا وکله. خو دې دپاره وکړه چې ګوره ما وپېژنده. فانزل الله آیة الحجاب. بس الله د حجاب هغه ایتونه هغه نازل شو نازل یې کړو. دا د په دغه واقعه کې بیا د حجاب واقعه ده. اخرنی خبره زموږ په دې درس کې مختصر هغه ده زینب بنت جحش رضی الله عنها د واده تذکره وشو. د دې واده څنګه شی او څنګه نه و. په اخره کې د دې فضیلت واورئ څومره اوچته زنانه وه. ډېره هوښیاره زنانه او غټ صفت پکې دا و چې د الله په لار کې به سم مال لګو. ډېر مال به لګو. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی. د عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسرعکن لحاقا بی اطولکن یده.
په تاسو کې به هغه زنانه په ما پسې ډېر زر راځي، یعنې زما د مرګ نه بعد به دقه مري، د کمې چې لاسونه اوږدوي. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. وی مونږ به دا لاسونه پر دې دیوال به یې له پاسه کېښودو او دا به مو کتو چې د چا لاسونه اوږده دي. وكانت امرأة قصيرة ودا بمنكي تشيتا ودا بدنا زينب بنت جحش يرحمها الله الذي يوبخ ولم تكن أطولنا يدا نداغيلا سنة خداسي وقدنو زمن دي زينب وغبتي هو تبجي زبكي نيمة خو بیا مغه وفات شو. نو دا دویمه فایده ده ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چې کومه زنانه وفات شوې د ډېر زر هغه زینب بنت جحش رضی الله عنها وی چې کله وفات شوه فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب و چې لاس اوږدوي چې څوک ډېره خرچه کوي د الله په دین کې. دا خو بیا وی دا وه هغه دوی په مطلب پوه نه شي، دوی که لاسونه اوږده دي چې ناب کول چې چا لاسونه اوږدی هغه به مخکې میلاوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نه، لاسونه د اوږدو مطلب پلاني لاس اوږده دي یعنې خرچه ډېره کوي، سخته خرچه به یې کوله الله په لار کې، په یتیمانانو، په کونډو، په مجاهدینو، تر دې چې د هغې دپاره به دا سرمنې دا به یې وچولي او رنګ کولي به او بیا به یې ګنډلي، د هغې نه به یې سامانونه جوړول، هغه به یې خرڅول چې کومې پیسې به یې وګټلې هغه به بیا په دې غریبانانو د الله په لار کې لګولې. لکه عایشه رضی الله عنها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وی په دې ټولو بیبیانو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بیبیانو کې چې زما د مقابلې و هغه دا وه، دا زما سره بالکل جانب مقابل و، ښایست ولم الله ورکړی و، ډېره دینداره وه، ډېره اوچته زنانه وه په هر لحاظ سره. او ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. زينب په شان دینداره زنانه ما نه ده لیدلې. واصدق حديثا ډېر رښتینې زنانه وه. واوصل للرحم خپل ولیانې به ډېرې ساتلې. واعظم صدقة او ډېرې صدقې به یې ورکولې د الله په لار کې. ما د هغې په شان زنانه نه لیدلې چې دومره خرچه یې کړې. وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدقوا به. او دا چې ځان به یې نه سنباله و، بلکل ساده به ګرځېده چې څه به و هغه به د غریبانانو لګول. ما عدا ثورة من حد كانت فيها. ها دا و چې غوسناکه و ډېره زیاته. د زید سره خو یې ځکه ګزاره نه کېده که نه، ډېره ښه زنانه وه خو څه وه غوسناکه وه. سبحان الله به یې څه وي وی تسرع منها الفیئه. صحیح ده چې غوسناکه وه خو ډېره زر به بیا راضي شوه. او دا فایده یې د ساتي. دا کوم سړی چې ډېر غوسه کېږي د زړه پاکي، او دا کوم چې د سره شړپۍ را شړپۍ که نه، او نه ستا په غلطۍ خفه کېږي او نه ستا په دشمنۍ خفه کېږي، او بل تا ته وایي ته زموږ ورور یې او هر څه یې ته ورته هر څه ووایې دی بیا هم اوجي اوجي. پوه دا سړی ډېر سخت جوور انسان دی او څه یې شتي زړه کې. خو دا کوم چې وخت به غوسه شي بس دی به یو منټ کې بیا خوشحاله وي، زړه یې پاک وي. دا کوم خاوند چې کور کې ډېر غوسه کېږي دې ښځې ته او وخت په وخت چغې وایي، دی به دې ښځه ګوره سخت مین وي. معمولي وخت کې بس دی وران شي، لږ څه بعد به دی ورشي، دی تې معافي وغواړي. او دا کوم چې نه قهرېږي نه، او د ده دشمني بیا د ده خفګان او دشمني بیا داسې لکه د اوښ دشمني. نو عایشه رضی الله عنها وایي چې صحیح ده چې زینب بنت جحش رضی الله عنها غوسناکه وه، خو دا چې ډېر زر به راضي کېده. زینب رضی الله عنها دا د هجرۍ په 20 کال وفات شوې ده، او د عمر بن خطاب رضی الله عنه خلافت په وخت کې، او د دې عمر 63 کاله. اولنۍ زنانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وفات شوې ده هغه څوک ده؟
زینب بنت جحش او اخرنی زنانه چې وفات شوې ده څوک ده؟ ام سلمه رضی الله عنها. او په دې باندې جنازه په خپله عمر بن خطاب رضی الله عنه کړې وه. څلور تکبیرونه یې پې ویلو او اعلان یې کړی و چې ان اخرجوا علی امکم، آواز وکړو مدینه کې وی راوځئ راشئ جنازې له مور مړه ده. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها. دا مختصر تذکره ده زینب رضی الله عنها او دې نه زیات تفصیلي نشو کولی ځکه زموږ سیرت کې ډېر اوږد سفر پاتې دی. انشاءالله پر روان درس کې ډېر یعنی داسې موضوع په سیرت کې چې د انسان د زړه سم راکاږي، غزوة بنو المصطلق یا غزوة المریسیه د هغې تذکره به کوو. ډېر ناشنا حادثې په دې غزا کې راغلې وي. منافقانو ډېر بد کردار ادا کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان لګېدلی، بیا دغه بهتان نه بعد څه شي او څه نه وشوي دا ټوله خبره به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. او بیا د هغې نه بعد د خندق غزا چې د اسلام په تاریخ کې یو ځلېدلی باب دی او هغه باب چې هغه عامي مسلمان ته معلوم دی چې یو غزا را پېښه شوې وه چې هغې ته غزوه خندق ویلی کېږي یا غزوه احزاب، چې دا ټول کفر او کافران را جمع شوي په مدینه باندې حمله کړې وه. بیا به انشاءالله د هغه غزا تذکره کوو او داسې به په ترتیب باندې ځو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې په جنت الفردوس کې، څوک چې د جومات کې، څوک چې د بیان اوري او څوک چې کښېني، ټول د الله یو ځای کې په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.